سره مرچ د پروستات سرطان علاج. په سرو مرچو کې د کاپیسیسین په نامه مواد شته چې ډیر روغتیایي او طبي ګټې لري. خو څرنګه دغه څېړنه چې څو کاله وړاندې سوې ممکن اوس هم ځینې کسان خوښ سي چې بیا دا ښه خبره وګوري. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون او لاس انجلس مرکزونو لومړۍ څېړنه په موږکانو وکړه چې پایلې یې ډېرې حیرانوونکې دي. ځکه کله چې په حیواناتو دغه څېړنه وسوه په هغوی کې پړسوب کم کړ او ان د سرو مرچو په خوړو یې وزن 15 سلنه کم سو. د دې څېړنې یو ګډونوال زورن لیمان وویل چې کاپیسیسین د پروستات غدې د سرطان د پړسوب او سرایت مخه نیسي. دوی وایي دغه مواد چې کاپیسیسین دي سرطاني غدې دې ته هڅوي چې په خپل منځ کې یو او بل له منځه یوسي. خو پوښتنه دا ده چې انسان څومره اندازه کاپیسیسین ته اړتیا لري چې له امله یې د پروستات سرطان له منځه یوسي. په دې څېړنه کې دې پوښتنې ته دقیق ځواب نه دی ویل سوی، خو که چیرې پر موږکانو باندې څېړنو ته ځیر سو نو هر 90 کیلوګرامه وزن لرونکی انسان باید 10 دانې ښه تریخ سره مرچ وخوري. خو ډېر کم خلک د دومره سرو مرچو د خوړلو طاقت لري. په دې څېړنه کې بیا ښه خبر دا دی چې هغه کسان چې له سرو مرچو سره یې نه ده جوړه دوی باید د کاپیسیسین له موادو جوړ کپسول وخوري. دا سپارښتنه د دې څېړنې یو بل غړی کوي. دی زیاتوي دغه کپسول باید د یو مسلکي ډاکټر له مشورې پرته ونه خوړل سي.